فهم د لغمان اوسیدونکي یم دا کم ګټه نه لري دې له خاطره چې دوی سوده په صلح وکوله هیڅ ګټه ونه کوي غیر طالبان خپل حملې ته نور هم دوام ورکړي زیاتېږي هیڅ ګټه نه کوي دوی باید داسې کار رامنځته کړي چې صلح باید صحیح تر اخره هغه شي داسې نه چې دوی صلح غواړي او اخوا ته دوی طالبان خپل حملې ته دوام ورکړي ډیریږي دغه سوله کې باید اخلاص او صداقت د دوه طرفه د موږ د حکومت یا د پاکستان د هر څوک په کې اخلاص باید پکې وي او که اخلاص نه وي دغه لاره د موږ نه به تو طرفه سیاست باید پکې ونه خورېدل شي د موږ دغه ارزو ته د حکومت د کې اخلاص باندې پکې منډه وشي د کاتل کودل د وطن لري سي اتفاق او اتحاد ورورولي په فضا کې ټول افغانان ژوند کوي ګټه په یو وخت کې لري چې موږ په دغه ناسه باندې یعنی پوه شو چې موږ د خبرې یعنی که خپل کو خو موږ باید دا خبرې وکړو د ځان په ګټه می که دا خبرې موږ خیره تنور خو زه ګمان کوم په دې څه فائدہ به نه واخلو د بل چا خبرې د خولې د موږ د بس که راځو موږ کیم سنگر مې اوسیدونکي د افغانستان یم دا صلح فائدہ نه لري دا ډېرې داسې ناستې وشوې ډېرې مشران راغلل ډېرې جرګې وشوې ډېر زموږ مشران د دې صلح په خاطر برهان الدین رباني د صلح شورا رئیس او ټول عمر ارمانونه صلح وه مګر یو انتحاري راغی د دې صلح په خاطر په خپل کور کې انتحار